بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو دوستانو، بیا هم ښه راغلاست. نن غواړم تاسو ته زه د جیمیل د انټرفیس په باره کې خبرې وکړم. د انټرفیس نه زما مطلب د جیمیل محیط کاري دی چې جیمیل ته چې کله تاسو داخلیږئ مختلف ځایونه دي، هر یو بخش کې مختلف کمانډونه دي. نو نن غواړم تاسو ته دا معرفي کړم چې دا هر یو کمانډ څه کار کوي او مختلف بخشونه چې دي. نو د دې په باره کې تاسو سره زه نن ورځ خبرې کوم. نو راځم ګوګل کروم ته خپل جیمیل اکاونټ خلاصوم، پاسورډ لیکم، هغه نه وروسته نیکسټ کلیک کوم تر څو زه خپل ایمیل ته ساین ان شم. نو دا دی زما جیمیل خلاصیږي. کله چې تاسو په لومړي ځل باندې جیمیل ته ننوځئ یا جیمیل ته داخلیږئ نو دغسې یو صفحه تاسو ته خلاصیږي چې دا اوس ګورئ. دغه صفحه د جیمیل د انټرفیس په نوم باندې یادیږي. دلته وګورئ د ټول نه مهم بخش چې دی موږ سره دغه چپ طرف ته چې کوم کمانډونه دي دا ډېر مهم بخش دی. اولین کمانډ چې تاسو دلته ګورئ موږ سره په نوم د کمپوز کمانډ که چېرته تاسو غواړئ چاته ایمیل ولیږئ مختلف ویب میلونو کې دا فرق کوي. مثلا که تاسو هاټ میل ته لاړ شئ هلته بل نوم لري، که تاسو یاهو ته لاړ شئ هلته بل نوم لري، خو په جیمیل کې دا په نوم د کمپوز باندې یادیږي. که چېرته تاسو چاته غواړئ ایمیل ولیږئ یا ایمیل ولیکئ نو کمپوز باندې کلیک کړئ، داسې یو صفحه خلاصیږي. دا صفحه چې ده دا د ایمیل د لیږلو اصلي صفحه ده چې دلته مختلف بخشونه دي. یو د دې صفحې هیډر سیکشن دی، بل باډي ده. موږ سره په هیډر کې موږ د هغه کس ایمیل لیکو چې چاته غواړو ایمیل ولیږو. په دې کې موږ سره درې شیان دي، یو ټو دی، یو سی سی دی، یو بی سی سی. ټو مطلب دا ایمیل تاسو چاته لیږل غواړئ دغه کس ایمیل به ولیږئ. سی سی معنا کاربن کاپي او بی سی سی معنا بلایند کاربن کاپي. دې دواړو منځ کې فرق څه دی؟ ګورئ زه تاسو ته یو لنډ مثال درکوم. زه غواړم زمونږ د ادارې اچ آر یا یو بل کس ته یو ایمیل ولیږم، خو غواړم چې زما سوپروایزر هم په جریان کې اوسي، هغه هم زما د دې لیږلو نه خبر اوسي چې دا ایمیل ما لیږلی دی. نو زه څه کوم، ټو کې خپل اچ آر نیسم او سی سی کې خپل سوپروایزر نیسم تر څو دا هم په جریان کې اوسي. دا د ټو او سی سی په منځ کې فرق. بی سی سی هغه وخت موږ استعمالو چې که چیرې زه غواړم مثلا بعضې کسان ته نور ته زه هم ایمیل کوم، خو زه غواړم چې دوی پوه نشي چې ما نورو کوم کسانو ته ایمیل کړی. مثلا ما سره زه غواړم انټرویو ته 10-15 نفره انوایټ کړم، سبا ته انټرویو ده یو پوزیشن ته، او زه غواړم چې هغوی دعوت کړم چې سبا 10 بجې انټرویو ته راشي او اشتراک وکړي. نو زه څه کار کوم، سی کې چې دی دا ټو کې چې دی زه خپل دا د ادارې هغه کم مثلا انټرویو کم پنل چې دی هغه په ټو کې نیسم. صحیح شوه؟ په ټو کې د ادارې پنل نیسم، او په بی سی سی کې زه د هغه د انټرویو ټول هغه کم کسان چې موږ انټرویو ته غواړو شامل شوي دي 15 یا 20 نفره، د هغوی ایمیلونه زه په بی سی سی کې لیکم، بلایند کاربن کاپي. دوی څه کوي؟ دوی زما طرف نه خو ورته ایمیل ځي، ما هم ګوري. نو په بی سی سی کې زه دغه ټولو کسانو 14 یا 15 کسان چې د هغوی ایمیلونه لیکم، چې کله زه دا ایمیل دلته ولیکم نو دوی د یو بل نه خبرېږي. نو په دې نه پوهېږي چې مثلا بل چاته ایمیل شوی دی د انټرویو دپاره چې هغوی راشي اشتراک وکړي. او په همدې رنګه باندې دوی چې کله ریپلای هم کوي یا مثلا جواب ورکوي، فقط دغه چا ما چې ورته ایمیل لیږلی زما طرف نه زه پرې خبرېږم، او هغه کسان چې د انټرویو پنل دي هغوی پرې خبرېږي چې دا کس جواب ورکړه او انټرویو ته اشتراک کوي. نو دا موږ سره د سی او بی سی سی او د ټو په منځ کې پریکټیکل فرق چې ما تاسو ته وښود. سبجیکټ خو دغه د ایمیل موضوع لیکي. مثلا زه غواړم چې یو چاته ایمیل ولیږم، وتم چې یاره وروره سبا په دغه تاریخ باندې زمونږ جلسه ده، نو د تاسو نه موږ ډېر په احترام سره خواهش کوو تاسو تر څو د جلسې کې اشتراک وکړئ. نو په سبجیکټ کې زه هغه د جلسې هغه د موضوع اصلي هغه هدف لیکم. زمونږ اصلي هدف چې دی میټینګز، نو زه لیکم چې میټینګز یا مثلا یو موضوع مشخصه دغه موضوع هغه خلاص دلته زه لیکم. او لاندې دا قسمت چې ګوري دا په نوم د باډي ایریا نومیږي یادېږي. دې ځای کې موږ د ایمیل خپل اصلي باډي لیکو، هم اصلي مطلب چې غواړئ چاته ورسوئ ایمیل چې څه لیکي هغه باډي دلته لیکل کېږي.
او لاندې دا چې ګورئ دا په نوم د ایمیل سیګنیچر یادېږي. دا ما جوړ کړی دی او جوړېږي، وروسته بیا په نورو درسونو کې دې باندې موږ بحث کوو. دا قسمت چې ګورئ دا دې دپاره استعمالیږي چې ته کوم لیکل چې دې وکړو د هغه ټکسټ غواړې بولډ کړي، ایټالک کړي، سایز یې غټۍ وړوکی کړې، صحیح شوه. همدا فارمټینګ بار په نوم باندې یادېږي. دې طریق نه موږ کولی شو د هغه ټکسټ چې زموږ ایمیل چې چاته لیږو دا کوم ختم چې لیکلی دا فارمټ کړو. د هغه نه لاندې ګورو سینډ کمانډ دې دپاره استعمالیږي چې کله ستا ایمیل پوره شو او غواړې دا ایمیل چاته ولیږي سینډ باندې به کلیک کړې. خو دې خوا ته چې دی دا فارمټ بار که غواړې دا هایډ کړي شو کړي په دې ای باندې کلیک کړئ او دا د اټچمنټ کمانډ دی بټنه ده. که غواړې دې ایمیل سره تاسو یو شي اټچ هم کړئ نو په دغه خاطر باندې موږ دا استعمالو چې د دې طریق نه موږ کولی شو یو چاته یو فایل، یو سی وي، یو عکس اټچ کړو چې د ایمیل سره یو ځای لاړ شي. دې نه وروسته دې خوا ته وګورئ انزرټ لینک دی. که چېرې تاسو غواړئ چې په دغه ایمیل کې د یو ویب سایټ د ایمیل یو څه شي لینک هم انزرټ کړي، نو دې لپاره موږ دا کمانډ استعمالوو. په همدې شکل کې موږ سره بل دی دې خوا ته انزرټ ایموجي. ایموجي مثلا بعضې سمبولونه دي سمایلی، مثلا هاپي، انهاپي، داسې یو سمبول نه د هغه غواړئ انزرټ کړئ، د دې طریق نه دا کار کولی شئ تاسو. ورسره څنګ ته موږ سره د ون ډرایو آپشن دی. که چېرې غواړئ تاسو د ون ډرایو نه بعضې فایلونه یو شي انزرټ کړئ دلته نو دې لپاره موږ دا کمانډ استعمالوو. او که کوم عکس غواړئ انزرټ کړئ نو د انزرټ پکچر کمانډ نه تاسو استفاده کولی شئ. په همدې شکل موږ سره بل دی ټرن کنفیډنشل موډ آن. دا کنفیډنشل موډ باندې که چېرې زه کلیک وکړم تاسو وګورئ داسې یو آپشن راځي. دا ډېر یو مهم آپشن دی، ګرچې په افغانستان کې کار نه کوي، په نورو ممالکو کې کار کوي. کنفیډنشل موډ دې دپاره استعمالیږي چې ته دا ایمیل چاته لیږې او غواړي چې دغه ایمیل یو ورځ بعد اتوماتیکلی د دې کس د انباکس نه ډیلیټ شي، دا یې وګوري او ډیلیټ شي. نو د دې لپاره موږ دې نه سیټ ایکسپایریشن ډیټ دغه وخت تعینولی شو چې یو ډے کې یو ورځ کې ایکسپایر شي، یو هفته کې ایکسپایر شي، 15 کالو کې ایکسپایر شي. حتی تاریخ هم مشخص کولی شي چې مثلا کم تاریخ کې. که چېرې زه مثلا ووایم چې 1 منت کې د ایکسپایر شي، بیا دلته ګوره دا یو میاشت راځي. که چېرې ته وایې چې 5 هغه کې د ایکسپایر شي، ایرز کې د ایکسپایر شي، هغه کلونو شیانو راځي. نو زه ورته وایم چې 1 ډے کې د ایکسپایر شي، نو نن 3 تاریخ دی، نو سبا تاریخ کې به دا څه کېږي ایکسپایر کېږي. په همدې شکل باندې ته کولی شي پاسکوډ هم د ایمیل ته ورکړې. اوس ګوره نو پاسپورټ دی، که چېرې زه اس ام اس پاسکوډ کلیک کړم او سیف کلیک کړم نو برعکس بر علاوه د دې چې مثلا دا ایمیل د کس ته ځي، دا کس دا ایمیل نشي خلاصولی تر څو چې زه دغه پاسکوډ چې ده ته ونه لیږم مثلا او دا پاسکوډ ده سره نه اوسي، نو دا کس نشي کولی دا ایمیل استعمال کړي، دا ایمیل وګوري. او په همدې شکل باندې کله چې موږ کنفیډنشل موډ کې یو چاته ایمیل لیږو نو دا کس نشي کولی دا ایمیل چاته فارورډ کړي، دا ایمیل کاپي کړي، دا ایمیل پرنټ کړي او یا یې هم ډاونلوډ کړي. دا موږ سره د کنفیډنشل موډ خبرې. او د هغه نه وروسته ډیلیټ دی. که چېرې تاسو دا ایمیل ډیلیټ کول غواړئ، چاته نه غواړئ ولیږئ، ډیلیټ باندې کلیک کړئ، دا ایمیل څه شو ډیلیټ شو. موږ سره دا اول بخش د جیمیل د انټرفیس د انټروډکشن. په بل بخش کې به نور مسایلو باندې انشاءالله خبرې وکړو.